د وزیر اعظم سکیم سرسبز پاکستان د سیوري لاندې بنو کې هم د بوټیو په لګولو ځلي انتظامیه لاس پورې کړی دی د ځلي انتظامیه د ټولو لوړپوړیو چارواکو نه پرته د سکولونو طالب علمانو صحافیانو او لیویز عسکرو هم د بوټیو د لګولو په مهم کې ډیره په مینا سره برخه واخیسته چې تر دې د مې د کوشي پول نه تر پټولخیل پورې پشپک 100 هکټار ځمکه یو نیم لاک بوټي لګولې دي چې اکثریت پکې د لاچي د ونې دي او 2 ورځو کې به د لګول شو بوټیو شمیره ټاکلي هدف 2 لاکو ته ورسي د ډیسټریکټ بنو د جنگلاتو محکمه افسر د لګول شو یو بوټیو د خصمانه په اړه خپل نظر صدا سه وړاندې کوي د حفاظت موږ سره داسي چې 40 سکټر باندې موږ یو چوکیدار ساتلی په دی باندې چې هغه د تګوري ګډي بيزي وطن پرې دی یا نور څه کې خرابي هغه د پاره د تګوري او په کال کې تقریبا موږ دلته کې دغه اوبو تنظیم د تکړی د کې موږ خو تاسو کو قتل شوم کړل دا او چې کوم واټر لاګ زیز دي چې کوم ځای کې د کې نمیوي یا نمکیاتی پکې چې هغه کې نور بوټي نه اغه لپاره خاص پېشي بیا لاچې دی نو بیا الته موږ لاچې کړلې په دې موقع ډیپټي کمشنر بنو محمد علي اظهر اویل د ماحول په صفا ساتلو او ښکلا کې ونه بوټي مرکزی کردار لوبوي او دوی بحث کوي چې د ونو لګولو شعور کلی کلی ته ورسوي او हर सूखे द अहमियत और वफादियत न खबर शी। इसमें गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर हमने 1,55,000 पौधे लगाए हैं और कल परसों तक इंशाल्लाह ये हदफ 2 लाख पे मुकम्मल किया जाएगा। ये सिर्फ ज़िला बन्नू की बात है। इस 1 साल के अंदर ज़िला बन्नू के अंदर 10 लाख पौधे प्लांट किए गए हैं। ये एक्टिविटी जो है हमारी सारा साल चलती रहती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब ने सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाने का जो प्रोग्राम का ऐलान किया है उस सिलसिले में सिर्फ ज़िला बन्नू के अंदर 2 लाख पौधे लगाए गए हैं। په دې موقع موجودو کسانو دا هم وویل دوی په خپلو کورونو کې نه یوازې د سیادار ونو سره میوادار ونه هم کری بلکې چم گاونټ کې به د دې لپاره مهم هم چلاوي د کیمرامین افتاب خان سره گوهر وزیر خیبر نیوز بنو